یو حدیث پاک کې راځي د بلدتیا یو لاره درته ښیي چې څوک اویا زره کرته لا اله الا الله ووایي، اویا زره کرته، نو الله به له جنت ورکړي. او که دی د جهنم مستحق دی، جهنم ته تللی دی، نو الله به د جهنم هغه سزا ورته معاف کړي، جنت دی ته به کړي. او که د بل چا دپاره دی ووایي او هغه ته دی وبخه، نو که هغه جهنمي ولې نه وي، نو الله پاک به هغه هم جنت ته کړي. زمونږ د حدیث یو کتاب د مشکات شریف او د هغې یو شارح دی مولا علی قاري ورته وایي، د هغې یو کتاب د مرقات هغې کې یو واقع نقل کړی. لوی عالم تیر شوی دی ابن عربي، هغه وایي چې دا حدیث مې د نظر نه لاندې شو، نو ما ځان لم اویا زره کرته ووایي، او چې کوم مې نږدې وارثانو هغې له مې ووایي، او بیا مې داسې یو دوه درې نصابه اویا زره کرته یو ووایي، بل مې ووایي، بل مې ویړه کې مې وساتل چې ځکه زما پکار شو که چې د بل مسلمان پکار شو. وایي زمونږ په ګاونډ کې یو هلک و، هغه په صاحب کشف مشهور و چې دا د کشف خاوند دی. کشف دې ته وایي چې دا کوم شی په دې عامو زمونږ په سترګو په نظر نه راځي، نو د نیکانو خلکو ته الله پړه کې اچوي، هغې یې د زړه په سترګو ویني. کوم شی چې لرې وي د نیکانو خلکو ته الله را نږدې کوي، په الله خبردار کړي. وایي د یو هلک و، وایي خلکو به وایي چې دا د کشف خاوند دی، دته دا بعضې پټ څیزونه هم الله ښایي. وایي ما نه منله. وایي یو ځل چا ډوډۍ کړې وه، وایي هغه دعوت کې زه هم ناست وم او دغه هلک هم ناست. وایي دې کې هغه هلک په ژړا شو، ډوډۍ په دوران په چغو چغو یې وجړل، او داسې وجړل چې مونږ هم خفه کړو. خامخا چې یو مسلمان وجاړي نو بل مسلمان ورته خفه شي، مونږ هم خفه کړو، او په مجلس کې چې کوم خلک ناست وو هغه هم خفه کړل. وایي ما ورته چې هلکه ولې جاړئ؟ وایي مور مې په جهنم کې ولیده. دا اوس کشف الله دغه هلک ته جهنم وښه، مور یې ورته وښوله چې خپله مور مې په دوزخ کې ولیده چې غرغنډۍ پې بلیږي. ابن عربي وایي ما پړه کې اویا زره خو مې ویلي وو، خو پړه کې پراتلي وو، چاته مې غږ نه دی کړی. وایي په دې زړه کې مې پټ د دغې سړي هلک مور ته وبخل، غوږ مې ونه کړ. مې چې یا الله د دې هلک مور په جهنم کې پرته ده، او ما اویا زره کرته لا اله الا الله ویلی دی، الله ما د دې هلک مور ته هغه وبخل، تېره جهنم نه وباسي. خو په مجلس کې مې څوک هم پوه نه کړل، چپ پړه کې مې وویل الله خو پړونو خبردار دی، الله علیم بذات الصدور. وی چې دا مې څنګه ووی، وی لږ ساعت پس هغه هلک په هغه ډوډۍ کې په خندا شو، هغه اوښکې بند یې کړل او په خلط خلط خاندي، خوشحاله دی. وی مونږ ورته چې هلکه دا خاندې ولې؟ وی عجیبه کمال مې ولیدل. څه دې ولیدل؟ وی اوس مې لږ ساعت مخکې مور د جهنم په غرغنډو کې ولیدل، او اوس مې یو منټ مخکې هغه د جنت په باغونو کې ولیدل. الله د جهنم نه وویستل او جنت ته بوتله، او جنت په باغونو کې لګیا د چکرې وی، نو خوشحاله دا اشنا یو سکند مخکې مې جهنم کې ولیده او لږ ساعت مخکې مې اوس په جنت کې ولیده، او مې خندل. ابن عربي وایي لوی عالم دی، وی بس دوه خبرې راته معلومې شوې. وی یو خو دا چې ما نه منله چې د دې سړي د هلک د کشف خاوند دی، نو دا راته معلومه شو چې دی د کشف خاوند دی، پته ولګېدله. او وی بل د دې حدیث هغه رښتینوالی راته معلوم شو، ځکه ما خو چا د په خولې غږ نه و کړی کہ نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چې چا د پاره دی وملوستن هغه به د جهنم نه الله وباسي. نو ما خو هغه هلک ته نو ویلې چې ما ستا د مور دپاره دا بخلي دي، پړه کې مې ورته وبخل. نو د حدیث رښتینولي راته د هلک د کشف نه معلومه شوه، او د هلک دا کشف راته په دې حدیث معلوم شو. د حدیث د وجې نه ما ته پته ولګېده چې د هلک رښتیا وایي، ځکه ما خو کلمه وبخله. اته څه خبر دی؟ ګوره که نه مورې دته کشف کېږي، مورې په جنت کې ولیدله، او د هغه د کشف د وجې نه دا هم راته پته ولګېده چې دا حدیث هم د نبي علیه السلام رښتونی. الله پې د جهنم نه انسان جنت ته وباسي. کشف داسې یو شی دی رونو، نیکانو، اولیاو، بزرګانو، علماو، صالحینو ته راکېږي. یو بزرګ ته نیک سړی و، نو یو ښار کې اوسېده، یو سوداګر تاجر په سفر ته. نو پخوا زمانه کې به دا غلامان مریان او دا وینځې خلکو خرڅولې او دا به یې ساتلې. دغې تاجر سوداګر سره یو وینځه وه ډولۍ. نو په دې علاقه کې چې دا کوم نیک انسان و دلی یې راوسته. وایي زه د تجارت په سفر ځمه او دا وینځه مې راوسته، دا به ستاسو په دې کور کې زما د راتلو پورې امانت دی. هغه وایي دا ځان سره بوځه، مونږ کره وینځه امانت مې ایږده. وایي نه په سفر یې نشم بوتلی، پې یېرېږم، او بل څوک شته نه چې هغه سره یې پرېږدم، یوازې پرېښودی نشم.
او تراته یو نیک انسان ښکاري نو بس تا کره به خدمت کوي تر څو چې د نیم راغلی هغه نیک سړي ورته ډېر وې چې مونږ په دې غم کې ماړه وه زه به کور ته ځم راځمه او دا خو پردی وینځه ده او قتلم ورته ګناه دي دا چې ته بل چا سره امانت ایږدې او که بوځې خو خیر هغه سوداګر هم ښه سړی و هغه وی چې وروړه ستا نه نیک سړی ما ته بل نه معلومیږي او بل مې څوک شته نه اعتباري څوک نشته ځان سره یې بوتلی نشم تا کره به باندې ډېره ښه سوداګر خو لاړو په سفر باندې او دا نیک انسان چېرته کور ته ته په دې وینځه باندې نظر ولګي نو نور څه ګناه ونه کړه خو بس هغه د نظر غلطي دې وشوه او بیا ورته قصدن په نظر وکتل دا وینځه خوبصورته وه نو نوره څه غلطي نه وه خو دا هم ده لوی انسان دپاره وړه غلطي هم د الله په نس غټه غلطي وي رانیسي یې چې هغه خو نه پوهېده نو ته خو پوهېدې که نه ولې دا غلطي دې کوله لکه ګناه د جومات نه بهر هم ګناه ده خو جومات کې بیا ډېره ګناه ده د بیت الله په خوا کې هغه وړه ګناه بیا ډېره لویه ګناه ده عام سړی که غلطي کوي هم ګناه ده خو که یو نیک سړی یو شیخ سړی یو عالم یو ملا یو طالب یې کوي نو د هغه لپاره بیا ډېره لویه خبره ده بس دا سړی چې څنګه ورته نظر وکړو د ګناه نظر یې وکړو نو فورا نظر یې واړو جومات ته لاړو او الله ته په ژړا شو چې یا الله دا مې څه وکړه هغو ما غلطي وکړه خره چې غلطۍ پسې نوره غلطي ونه شوه دا مې څه وکړه زما توبه ده توبې وباسي جار خو زړه نه مطمئن کېږي د دې سړي یو بل پیر راغلله وایي یاره دغسې ما نه غلطي وشوه اوس ما ته څه دعا وکړه چې الله تعالی ما ته دا ګناه معاف کړي هغه به ودرېږه لږ پخوا د بزرګانو به د خپل مریدان لږ یو بوټی برابرول به داسې په اسانه باندې به هغه له هغه خپل خلافت نه ورکو چې به پوه شو چې ده کې اوس ځای پیدا شو د تکړه شو د ده باطن صفا شو او ښه به یې وکړو نو د هغې نه پس به ورته به اجازت ورکړو هغه هم وایي چې راشه توبه وویستله خو الله په توبه معافي کوي خو راشه لږ یې کړو چې آینده له دا غلطي بیا نه کوي وایي ته به داسې کار وکړي چې زما یو پیر دی او فلانکي کلي کې اوسېږي هغه له به لاړ شي هغه ته به دا خپله مسله پیش کړي ابدله د الله نه دعا غواړي نو الله به د الله بخي چې لږ دې وکړېږي چې بیا داسې غلطي دی نور چې الله تعالی نبي علیه السلام مبارک دغسې یو سړی راغی یو صحابي وایي د الله رسوله ما دغسې غلطي کړې نظر مې کړی دی یو پردی زنانه ته قصدن مې کړی دی نوره ګناه دې کړې ده نوره مې نه ده کړې خو دغه وی مونږ دې مونږ سره وکړو او وی ځه ګناه راته الله معاف کړی دی ځکه چې نبي علیه السلام د راغی خو د زړه نه توبهګار وکړو الندم توبة ستومانه ستومانتیا توبه ده خو ده لږ کړو نو وی چې فلانکي کلي ته به لاړ شي هلته کې زما یو پیر دی هغه ته به دا مسله ووایي ابدله د الله په دربار کې دعا وغواړي الله به معاف دی لا چې هغه کلي ته ورغې تپوس یې وکړو دلته فلانکي سړی شته بزرګ نیک سړی هغې خلکو چې دلته نیک داسې بره وکتل چې دا خو کشته جامې دي د سنتو پټکي یې په سر دی لاس کې تصویر یې ورسره او دې رقم سړي تپوس کوي وایي نه صاحب دا نشته بل نه تپوس کوي بل نه تپوس کوي دې چا نه تپوس وکړو وروړه ته چې کوم سړی یادی نو دا سړی شته خو ستا په پوزیشن کې هغه نه دی وی ولې وی ته خو نیک بزرګ سړی غواړې او چې دا ته کوم نوم یادی او د کوم بازار او د کوم کلي نوم یادی نو دا دلته یو سړی شته خو شرابي دی شراب څکي بدعمله دی او د شرابخانې بازار کې اوسېږي واپس هغه خپل پیر ته وایي چې صاحب هغه تا چې ما ته کوم نوم او کومه پته راکړې وه نو هغه سړی خو ما پیدا کړ جی خو هغه خو ما خوښ نه شو ولې وی خلکو راته وایي چې دغه شرابي دی او بدعمله دی او د شرابخانې بازار کې اوسېږي نو ما وی چېرې په ده څه کوم نو واپس راځي وی همدغه سړي له ورشي همده له ورشي چې دې دله د الله په دربار کې بخښنه وغواړي الله به دې معاف کوي ده له ورشي بیا ورغی تپوس یې وکړه چا ورته وایي صاحبه ته په دا سړي څه کوې وی زما ورسره کار دی خدای ته وګوره دا خو بدعمله سړی دی او شرابي سړی دی یاره وی ما ته کور وښایه زه ورځم کور یې ورته وښودی هغه بازار کې چې اوس روان دی نو خلک ورته کوس پاس ګوري چې دې بازار ته ګورو دې ملا صاحب ته ګورو دې بازار ته ګورو دې نیک سړي ته ګورو دې پټکي ته ګورو دې جامو ته ګوره په بازار کې خو هر سړی لګیا دی خوراک کوي خو که داسې یو پټکي والا سړی د چولو والا تال په غاړه په کېناست نو ټول خلک ورته نیغ نیغ ګوري یا بعضې وخت کې په دې مارکېټونو کې نو ډېر خلک منډې تړلې وي زمونږ سخت ضرورت یې هم نه کېږي چې لاړ ځان راته ښه نه ښکاري او که ورګډم چې نو ټول خلک مونږ ته نیغ نیغ ګوري چې دا دې دلته څه کوي ښه خبره هم نه حالانکې مارکېټ ته چې یو سړی ځي او هلته سودا کوي نو څه بده خبره نه ده دا خو ضروریات دي د انسان ضرورت ښځه خو څوک نه شي لېږلی
بهر کې فغا ویلار شو دغه دې اوس ورغه بازار کې خلک ودنې نه ګوري خیر دې معلوم تا کو دروازه وړو دروازه وړو نو الک ولا وسکه فلان کی سره میکار ورانه چې ورننه وته زه کې اوس دې ناس دې او الک نو جواب او ورسره یو بل خشتالک ناس دې ورسره یو زنانم ناس تر او وخامخ د شراب بوتل متپروت بس دا سړی وای چې دا خدا څه بلال رالم دا شراب ته پراته دي دا لک ورسره ناس دی او دا زنانه ورسره ناس ته دا چې دی ولې د مغیزر په مخ صدر واچو په مخ واړو دا خو په کار کې ما نه لاس نیو زه ولا دا وکم نو دل راغلی دا ما سره خپل پیر سوفله ما خو چې معمولی ګناه شو کې وای یو ویند تکتلې دي یو نظر او زه اوس ما په پسې ګرځم نو د سره خدای جیره را دي ناس تر ټول عمر ته نه ګوري دا له پر سره ناس بیا هغه سوچ کوي چې یاره اسم دونه مزل دیو کې یو ځل نه دوه ځل راشه تا نه پسې خپل مسله وتاو کړه بیا هغه کې وایي چې مسله وته سره بیان ہے ورګه په دې لګي سوال کوم چې دا دې په ګناه کې ولې پروت دی نو ورته ویرو ده خو یو خبره راغلی ما خدای خبره وته نه وي اسله راغلی خدای نه مخ ته نه ته پوس کوم وې څه ته پوس راغلی وې ته پوس نه دا کوم چې دا تاسو چې دا کم ناس دا سوق دا وې دا خو مې زویر لا لا نمه زویر او دا مې مور ازنان او دا مخ کې شراب ګلاس راواغښت او دا سوراحین پاره کې هغه شراب واچول او تاسو ته نه بل وې دا شق مې وته خدا تاسو ته نه کوم چې ته دومره نیک سړی او زه خپل پلان کې پیر تعالی راو لګلم نو ته د شرابخانه په بازار کې سلو سېږي چې بل کور ولې نو سې بل به کور جو دلته ولې وسېږي او ته وې دا سکار وې دلته وسېږم او د الله ر دین خدمت کوم عمر شرابیانو ته ناس دي د خدمت دي د نصیحتونه کوم دا پویو ته دې ګنا نه د خلق اړو مخفل مهنت کوم او یې دلته ځکه وسېږم بار نو سېږم او دا حالت بدل نه بدل کړی دی چې کبار ته لاړم کنه نو بیا برا باندې خلک د نیکه ګمان کوي او وینځي برا سره امانت دی او غلطه ورانه کوي باز کوی شو چې دا غلطه دا خو د کشف خاوند وخت ما وتقبل الله ویل دی را باندې کوی شو چې دا کشف وای دا سه علم غیب نه دی کوي خدای الله خاصیت دی کشف وتوي کشف کرامت د بزرګانو ته کله کله داس یو شی چې د عقل نه باري د ظاهري نظر نه باري کله کله همیشه نه الله تعالی دې زړه کې راغی القا وچی او تعالی ښکار کی د بزرګانو کرامت شو کشف شو وراسونه مرده په کندو کې خو چې دغه معافي غواړم او ما د دعا په دعا راته وکړه څه کلمات یې راته وکړو دا غځنه واپس خیر دا خبره هم د کشف متعلق وکړه ابن عربي وای چې غالک او دا دې ته معلومه شو چې مور جنت ته لاړه نو دا د نبی اسلام مبارک دا حدیث هم رښتونی دی او دا غیر راته دا کشف معلوم شو نو چې څوک دا وای لا اله الا الله دا مرګ په وخت کې دخل الجنه بجنت ته داخل شي جنت ته بل علماء خو دې حدیث کې څو ډېر تفصیلات کوي خو د تاسو را پوهې لپاره مختصر یو خبره کوم اوس به یو سوال کې چې یاره دا خو ډېر سړی ګناهګار او ډېر بد عمله وي او د ځان کدن په وخت کې به دا کلمه ویل دی به جنت ته ځي نه دونه بد عمله چې کړي یا یو سړی ډېر ګناهګار دی او ډېر بد عمله دی او ګناهونه کړي دي او یا زره دا کلمه وي نو دا بد او یا زره کلمه غوړي لک شي بس یو سوره دې کې بخلاص شي او غدونه بد عمله به ورته الله تعالی په مفتو کې معاف کړي رونو دو جواب درته چې تاسو به پوه شئ یو دا چې یو سړی ډېر لوی جرم وکړي او ډېر زیاتې وکړي او دې بیا د الله د رحم طلب وکړي نو په دې باندې رحم نه کوي لازم به مجرم خدا سے نه چې جرم یو کنو کنه جرم به معاف کیږي مجرم خدا مطلب نه چې په دې باندې رحم نه کوي نه الله تعالی قادر دی الله رحیم ذات دی د او یو زرزلو کلمې د برکت نه با الله په رحم وکړي بس ګناهونه ورته معاف کړي جنت ته به داخل کړي الله په دې قدرت او طاقت شته او کنيشته دی ما خو د تخکارک له خبره چې کم کی سره ځان بلد کاغې سره به بلد زمیدار چې زمیداری کوي چې د شپې خوب کینی نه اکثر پټو کې وبخوريږي یا تخم کوي ولې هغه سره ځان بلد کړي دکانداری کوي د شپې چې د خوب کینی اکثر دکان کې ناشتي دا ځکه چې موږ نه خلک اکثر د خوبونو ته پوښتنه کوي یو نوکر پیشه سړی دی هغه نوکری کې اکثر خوب کینی قلم علاج کې دفتر کې نه
مونږ خلک خوبونه یې نو اکثر دا مولیان نو چې د جومات کې چاله جمع ورکوو چې ته بانګ وایو چې ته دا اکثر داسې خوبونه وي طالبان خوبونه یې چې د استاد ته ناست یا کتاب یې په لاس کې وي داسې خوبونه یعنې ده چې په دنیا کې ځان څه سره بلد کړی دی هغې پړه کې په دماغو کې الله کېنولي دي او ته د خوب په شکل کې م راځي او هغه ځانکدن وخت کې م ورته راځي نه ابوجهل ځان د کفر سره بلد کړی و د کلمې د دشمنۍ سره نو ځانکدن کې هم هغه شی په خولې راغی سلمان ز فارس او بلال ز حبشو سلمان ز فارس و صہیب اب از روم ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلعجب سلمان یو فقیر مسکین غلام د فارس صہیب د روم او بلال د حبشه دا ټول غریبانان مسافر او ابو جهل د کمې خاورې د مکې مکرمه وګوره وی عجیبه د تعجب خبره ده چې ابو جهل د مکې د خاورې دی کم خواله او سلمان او صہیب او بلال د کمې علاقې دی او مسافر دی هغه کم طرف ته ده تعجب خبره ده هغه د کلمې سره د خولې بلد خلک او ابو جهل د کلمې دشمنو رون جبه به مونږه د دې کلمې د لا اله الا الله سره بنده تسبیح لاس کې والی تسبیح ما درته په تېره جمعه م ویلي تسبیح کې د هغه ته فایده ده مذکرې دي الله درته یادوي جیب ته دې اسم ګوتې دننه کړو تسبیح سره وجنګېدې الله نوم به راته رایاد شي دا کلمه پې وایې او جبو سره بلده کې لا اله الا الله 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 وایه سبحان الله وایه الحمدلله وایه څه د الله نومونه دي دې سره ژبه بلده کې د ژوند او د مرګ ورې هېڅ پته نه لګي کیدای شي همدغه کلمه یو ساده نه وکړي نن سبا خو داسې مرګونه په لاره به روانې راپرو به یو سا به نه وکړي ډوډۍ ته به ناست یې نوړی به دې په خوله کې یو سا به نه وکړي نو ښه به دا نه چې کلمه د لا اله الا الله دې په خوله کې یو ساده نه وکړي دوکه جل تعالی مونږ له د ایمان او د اسلام سره مرګ راکړي یا الله زمونږ ژبه زمونږ خوله د دې کلمې د لا اله الا الله سره بلده کړي او خدای زمونږ د چغلۍ نه د حسدونو د دروغو نه واړی پروردګار زمونږ مردګانو بخي زمونږ یو ملګری دی فاروق قاري صاحب د هغه پرون غالبا والد صاحب وفات شوي دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب نور څومره مردګان وفات الله یې ټول وبخي الله دې مونږ ته د دنیا د خیر او د خوشحالو زندګي نصیب کړي اخر وخت دا دعا وکړئ زړه د اخلاص نسبت زندګي چې الله تعالی د دې کلمې د برکت ته زموږ په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله د انځر دا مشهوره خبره د انځر ګل چې دی نو دغه دا غیبیږي او دا چې چرتۍ سړی پې مالدارېږي داسې خبرې ټوټ کېري ښه داسې خبرې دي صورت رسمي طریقه خو ما بیانه کړې ده او دا خو ډېر دغه دی چې د کیسټ کې ستا حافظ صاحب د تسبیح طریقه غواړي هغه کیسټ ورته بیا برابروه دا میزان بینک کې دا دی وایي چې مولانا تقی عثماني صاحب سره زموږ رابطه وه چې دا اسلامي بینک دی نو دا صحیح ده دا ما ته هم پته ده چې هغوی وایي چې دا اسلامي بینک دی او په دې کې اسلامي بینکاري کېږي او یو بل مفتی حبیب الله صاحب په دې باندې رد یو کتاب هم لیکلی دی چې دا کاروبار د هغې اسلامي نه دی بهر کې مې پوره تفاصیل نه دي کتلی مولانا تقی صاحب لوی عالم دی او لوی مفتی دی هغه خبره حجت دی دی وایي زما زړه کې د ریاکارۍ او د کبر دغه راځي ګوره غیر اختیاري که د انسان لته کومه خبره راشي نو په هغې الله نیول نه کوي قصدن که یو عمل سړی په دې خیال کوي دا ریا ګوره د خپل سره تعلق لري که یو سړی په دې خیال عمل کوي چې ما ته خلک ووایي چې دا نیک سړی دی نو دا ریا شو او که یو سړی په دې نیت نه کوي او هسې د خلکو مخکې نیک عمل کوي نو هغې ته ریاکاري نه ده بل کبر او دا ریا دواړه د انسان د خپل سره تعلق لري ها چې پړه کې د چا د ریا نیت نی بل ته د ښودنې او یا د کبر نیت نی نو په هغې سړی ریاکار او کبرجن نه ګرځي د زیارت په ماښام د جمعې په شپه خلک څه پخوي او جومات ته یې لېږي خوراک یې څنګه دی داسې کار دی هغه اوس مخکې به خلکو لېږلو څوک نه لېږي
ته به چې د زړې زمانې خبرې کوې مخکې به خلکو لېږل په خیرات کې د جمعې او د غیر جمعې تخصیص نه دی پکار چې په دې شپه به خیرات کوم او په دې شپه به نه کوم هره ورځ د الله ورځ ده هره شپه د الله شپه ده هر وخت کې چې خیرات کې الله پې اجر او ثواب ورکوي نو دا د نیت سره تعلق لري که دا د خیرات لیږونکي په دې خیال خیرات لیږي چې د جمعې شپه ثواب پکې شته او په نورو کې نشته بیا ښه خبره نه ده او که نه هسې وایي چې د جمعې شپه طالبان په دې شپه د سبق نه اوزګاري میلمانې هم راغلي وي او دا شپه مسې د برکت شپه ده او خیرات به وکړم طالبانو له به ولېږم جومات ته به ولېږم نو څه بده خبره نه ده او تالی خوراک هم بیا ښه دی د قبر خدمت چې دی که نه لیکن د قبر خدمت لیکن د قبر هېڅ خدمت نشته د قبر دا دی چې بس قبر باندې خاوره واچې او کاڼي ورته کېږدي چې نشان یې معلومي څوک پرې له پاسه خپه نه ږدي څوک پرې ګرځي نه بس نور د قبر خدمتونه نشته دی دی وایي چې بعضې خلک فرض مونځ نه فارغ شي نو په لاس پخي طرف کېږي او څه وایي دا مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې څوک د فرض مانځه نه پس په سر باندې لاس کېږدي دا ښی لاس ښي طرف ته او یا قویو یولس کرته وایي یا قویو نو الله حافظه مضبوطوي یا قویو یولس کرته وایي او دا ښی لاس په ښي طرف کې د الله دا دماغ حافظه مضبوطوي خو داسې لازم ملزوم ګڼل نه دي پکار یو ښه خبره ده او فایده پکې شته دی ماسخوتن د ویترو نه مخکې 2 رکعاته نفل د ویترو نه مخکې 2 رکعاته نفل نشته دی که ویتر د دغه نه مخکې کې د خوب نه نو به 2 رکعاته سنت ورپسې ویتر کوه او د ویترو نه پس نبي علیه السلام په ناسته 2 رکعاته کړي او که ویتر وروستو کې د خوب نه پس نو بیا تهجد یې منځ کې شته یا به تهجدو کې 8 رکعاته کې شپږ کې څلور کې بیا به ورپسې ویتر وکړي خو د ویترو نه پس به نبي علیه السلام په ناسته 2 رکعاته کول د والدینو رضا په واده کې بهتره ده یو سړی بغیر د مور او د پلار د رضا نه رشته وګوري او نکاح د شریعت مطابق وکړي نو نکاح صحیح کېږي خو د مور او پلار رضا بهتره ده ځکه د دې ښځې ژوند تا سره دی او د دې ښځې ژوند ستا د مور او پلار سره هم تړلی دی او که د ښځې نه ستا ژوند خو د مور او پلار سره تړلی دی که د مور او پلار رضا انسان په خپل ښه بد دومره نه پوهېږي لکه څومره چې مور او پلار د ده په ښه بد پوهېږي نو مور او پلار سره مشوره پکې دا ضروري ده دی وایي چې زما د لور نوم زیمل ایښودی دی یو مولانا صاحب وایي دا د جنت د ولی نوم دی ما ته د دې پته نه لګي ما ته هېڅ پته نه لګي هغه مولانا صاحب ته چې پته یې بس ټیک ده چې راته یې ویلي دي کم واده کې چې ډول او سورنا ګډ شي نو ډوډۍ حرامېږي نه په دې باندې علما لیکي چې نیکان خلک د دې ډوډۍ نه ورکي لکه زوره نه دی وله ورکي نه دی ورځي چې انسان پوری چې دا خو ټول دا پلیتان د ما ډوډۍ راغلل نیکان قرآن نو آینده له به د نور خلک هم عبرت والي اب هم هغسې ګناه نه کوي ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 243 نمبر کیسټ کې تاسو د کلمې طیبې فضیلت واورېده دا بیان په 2 کیسټو کې مکمل شو دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29